او بل دغه ومناهیا غیر پلاني ساحه ده. تاسو ویلې زموږ په غیر صحي غیر پلاني ساحه کې کار نه کوو، تاسو خو موږ عواید درکوو. د غیر پلاني ساحه کې ټول اصول عواید ورکوي، عواید ورکوي، د عوایدو مقابل کې به د خدمات وړاندې شي. دا د جلال آباد ښاروالۍ لخوا له ولس څخه د مخامخ ستونزو اورېدلو غونډه ده چې پکې د ښاروالۍ د رهبرۍ غړو لخوا د دوی ستونزو ته په حضوري ډول ځوابونه او قناعت ورکول کیږي. موږ الحمدلله په 1415 کال کې 20,000 نجونه او 8 غټې مزدګانې دا په بودیجه کې نیولې. انشاءالله په دې راتلونکي کې به دا خریداري شي او ټولو ناحیو ته به که خپل حق او حساب مطابق دا ورکول کېږي او انشاءالله خپلې چارې مخ ته بیایي. د جلال آباد ښاروالۍ مرستیال حافظ نور محمد بدري وایي د ولسي خلکو سره یې له ګډې ناستې موخه د هغوی پوښتنو او تشویشونو ته ځواب ویل دي څو د ښاریانو او ښاروالۍ ترمنځ د باور فضا لا غښتلی شي. چې د دې ناستې هدف او موخه دا وه چې د ولسونو د ښاریانو ستونزې واوري او د حل لپاره ورته لارې ولټوي. موږ ښاریانو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د جلال آباد ښاروالۍ دروازې ستاسو پر مخ خلاصې دي او هر وخت تاسو کولی شئ چې خپلې ستونزې او مشکلات له ښاروالۍ مقام سره شریک کړئ. د جلال آباد ښار د بیلابیلو ناحیو وکیلان رحمت الله او ابراهیم علي شنګوال یاده ناسته د ښاري نظم او ښاري حکومتولۍ لپاره خورا مهمه بولي. دغه ناستې موږ ته ډېر ګټه کوي ځکه چې د ولسونو او د حکومت په منځ کې روابط ډیریږي، د خلکو تسهیلیت راځي، د خلکو مشکل حلیږي. دا ډېر ښه کار دی. هر چا چې دا برنامه جوړه کړې کور ودان بچی لوی. پوښتنه مو دا ده د مشرانو د ښاروالۍ د رهبرۍ او د مسؤلینو او قدرمن ښاروال صاحب څخه چې دغسې غونډې دوامداره شي او بیا یې هغه کومې غوښتنې د ولسونو چې دي کوم مشکلات دي هغه وارزول شي، کوم چې لومړیتوب لري په هغې باندې هغې ته عملي جنبه واخیستلی شي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین ډاډ ورکوي چې دوی به هر وخت د ولسونو ستونزې په مخامخ ناستو کې واوري او د حل لپاره به یې په ګډه کار کوي.